سلامونه ګرانو دوستانو، زمانم زمان افریدی ده. تاسو زما غږ د زمان کلب ډاټ کام نورې ګرانو دوستانو، زمان نننۍ موضوع ده د ښځو سره جفا زیاتی په ټوله نړۍ کې د اقتصاد لحاظ نه، د حقوق مالی حقوق لحاظ نه، د دریافت یا د لاسته راوړلو د مالی لحاظ نه نن زه تاسو ته ریپورت در کومه. ګرانو دوستانو، زه ټریول او ټوریزم سټډي کوم او ما مخته یو آرټیکل راغی او هغه آرټیکل نه نن د آرټیکل پبلش شوی دی او زه تاسو ته خپل دا ریپورت جوړوم. زما نننۍ ویډیوم زما د تیر 2 ورځو سره لینک دی د ایر بی ان بی پاکله. ګرانو دوستانو، ایر بی ان بی ما تاسو ته ویلي چې یو ډېره نړیواله کمپنی ده او دا په دنیا کې ډېر زیات مشهور شوی دی او دنه ډېر خلک خپل اقتصاد جوړي او دا د کورونو د کرایه ورکولو په حق لده. که تاسو د قانوني او اهمیت او یو قدم بیا زه عملی دي ته ننوتم نو تیر 2 ویډیوګانو کې وګورئ نو دا ویډیو باندې به ډېر زیات تاسو ته هیلپ وکړي. ګرانو دوستانو، نن زه به تاسو ته دا ووایم چې په دنیا کې هر یو ډالر ګټل کیږي اویا سنټه د یو نر جیب ته ځي او 23 سنټه د ښځو جیب ته ځي. دا یو ناانصافي ده چې وایي چې 2009 شپېتم یعنی 2069 پورې کېدی شي دا خلا ډک شي، چې دا یو ډیره غټه خلا ده، فاصله ده د یو ښځینه او یو نارینه په منځ کې د اقتصاد د جوړولو لحاظ نه. ښځې جابونه چې کوم په نړۍ کې مهم جابونه دي هغوی جابس کوي نو 24% که تاسو وګورئ دوی هلته نه کمایي لري د سړو په مقابل کې 40% او باقي ټول د سړو لاس کې دی. دغسې که تاسو د دنیا فورچون 500 کمپنیز وایي، که تاسو هغه وګورئ هغې کې هم ډېر کم ښځې دي چې کار کوي. زیاتره د کمپنیانو هغې کې به یو په ګوتو شمار د ښځو موجودیت چې د کمپنیانو مشر دی او نور سړي دي. دا یو سوال پیدا کېږي ولې ډیو ټو د ګلوبل پنډامیک چې دا یو ټکی دی هر اخبار کې دا استعمالیږي چې د کرونا وایرس د پنډامیک د بخاطره. خو دلته زه به تاسو ته دا یم چې هر 5 ښځو کې یو ښځې سره زیاتی شوی دی. دا چې لکه د پنډامیک یا د کرونا وایرس د وجې نه تم بیکاره شوی، زم بیکاره شوم، سره کولګي ما چې ورته وایي په فارسي کې چې دغه په ټولو دی، نو دلته که په ټولو وي د هغې د پاس هم چې یو ښځه په هر 5 ښځو سره ورسره زیاتی شوی دی. د دې دپاسه چې یو نر وباسي نو ښځې ته یې ویلي دی چې ته کار پرېږده. دا د قوې کاري یا ورک فورس ورته دی یا مین پاور چې ورته وایي، د مین پاور نه دی، د مین اند وومن پاور باید وویل شي. هاویور به هر حال یو ځای چې ښځو ته ډېر زیات موقع ورکړه او هغه سپریم ځای دی هغه ایر بی ان بي دی، اعلی ځای دی. ایر بی ان بي ویلي دی چونکې دلته نه څوک چا سره زیاتی کولی شي او نه څوک د بل حقوق والی شي او دا موقع اقتصادي موقع په ایر بی ان بي کې. ایر بی ان بي تاسو ته ما 2 ویډیوګانې جوړ کړي، تاسو وګورئ. د موقع نه ښځو د سړو نه ډېر ښه استفاده وکړو او ځان یې راښکاره کړه. دلته زه اوس تاسو ته تشریح در کوم. په امریکا کې ډیزني پارکس دا ډېر لوی د ټریول یو لوی کمپنی ده چې تاسو وګورئ هغه د میلو او د ټریول ټوریزم کې نوم لري. دلته یو ښځه وه په نوم دی کټرین پاول چې هغه د کمپنی د خسارونو ساتلی دی او ډېر غټ شهرت یې درلوده. نو ایر بی ان بي په پنډامیک کال 2019 کې د ډېر زیات تاوانونو سره مخ شو. نو ایر بی ان بي ته دا پته ولګېده چې د دنیا کې یو سوپر انټیلیجنټ پاورفل ذهنیت په اقتصاد لحاظ نه یو ښځه ده چې هغې ته کټرین پاول وایي، که جینۍ ده آی ډونټ نو، به هر حال زنانه ده، میرمنه ده. نو ده نه یې دعوت وکړو چې موږ تا ته ښه امتیازات، ښه حقوق درکوو که ته په ایر بی ان بي کې موږ سره یو ځای شې او هغه د دې د دعوت ومنوده. کله چې کټرین پاور دې کمپنی ته راننوځي چونکې دلته کرونا وایرس شوی دی ډېر زیات تغییرات راغی او دا کمپنی ډېر زیات اوچت که او په دنیا کې مشهور که. کټرین پاول وایي چې کله نه زه راغلی یم او په 2020 کې تاسو که د ایر بی ان بي درآمد وګورئ دې کې د څومره پیسې چې کېږي دې نه زیاتې پیسې ښځو ګټلی دی 1.1 بلین ډالرز یعنی 1.1 میلیارډ ډالر. دا په 2020 کې صرف ښځو ګټلی دی چې دې کې 550 میلیونه په امریکا کې US ډالر دا د امریکې زنانو ګټلی دی چې
څنګه ما تاسو ته ویل چې په دنیا کې ښځو سره په هر ډالر کې 33 سنټه رسیږي او سړو ته 28 سنټه او په کار لحاظ سره زنانو ته 30% رسیږي او باقي فیصدونه سړو ته. دلته برعکس دی چونکې دوی وی ښځو سره سلیقه ده اپورچونټي دی اولې دوی مخکې دي نو 91% په سهم لري په ګټلو کې په ایر بی ان بی کې سړی چې دی هغه 89 نه هتیا فیصد دلته دوی رول یعنی 99 کې دلته ډیر زیات فرق د 3% فرق دی. نو دلته ښځو ثابته کړه چې هغوی د سړو نه ښه کار کولی شي. په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ بیا خصوصا امریکا 50% په امریکا کې زنانه 59% بخښنه غواړم زنانه دلته رول لري په ایر بی ان بی کې. په جاپان کې 59%، په جنوبي افریقا کې 15% او په سوپر هاوس چې ته وګورې چې ډیر لوی لوی هاوس دی یا هغه دا یې وکولی شو چې غټې پیسې وګټي یا ډیر غټ په میلیونونو لکه دلته خو میزبان ډیر ده خو چې هغه سوپر دی هغې کې 59% هم زنانه دي. ښځې ولې موقع لري دلته په امریکا کې په یوروپ استرالیا کې په نورو جنوبي افریقې غوندې یا غربي دنیا کې د ښځو دا یو کله اکثر دوی کې چې بچي لوی شي د 13 کالو نه پس یا پوهنتونونو ته ځي کالجونو ته یا چېرته کار پیدا کوي نو دوی سره یو روم خالي وي دو خپل یو روم په رنټ ورکړه او که داسې نه وي کړي نو فیوچر کې کوي نو هم دلته د اقتصادي د پیسو ګټلو یو لوی اپورچونټي ده موقع ده او دوی د پیسه دلته ګټلی شي او دوی وکولی شو چې دې موقع نه فایده ولي چې کله د دوی بچي زیږي نه یو خواته سمودي د دې ته ترانزیشن وایي انتقالي دور وایي 2-3 کالو لپاره د دې بچي که چېرته ځي نورو پوهنتونونو ته نو دوی سره یوه کوټه خالي کېږي نو ولې په ایر بی ان بي ونه لګي. ایر بی ان بي کار دا ده چې د انسانانو کنیکشن کوي هیومن کنیکشن کوي د یو ځای نه بل ځای ته چې خلک ځي هوټل ډیر ګران اوس خلک خپل کورونو کې د هوټل په ډیر ارزان بخش کې به پیسې ورکړي دغه په مد مقابل کې کته کمپیریزن وکړي یا کمپیر کړي نو ایر بی ان بي ډیر ارزان ده. زه خپل ما پرسنل ویلي دي چې زه دنیا کې سفر کوم اکثر زه ایر بی ان بي استعمالوم په ټلیفون کې ډاونلوډ کا ټول کار مې کېږي خلاص هغې ټیکنیکل باندې به زه تاسو ته یو ورځ یو ویډیو جوړ کوم چې څه مشکل نشه. بهرحال ګرانو دوستانو تاسو ته مو ویل چې کیټرین پاور د جنوري 2021 کې ثابته کړه چې ښځو 1.1 میلیارډ ډالر د ایر بی ان بي 550 میلیونه ډالر چې د امریکې نه ګټلی دی. هغه وایي چې د ښځو یو سپیشل سلیقه ده یو د سړو نه په کور کې پاک ساتل یا کور ښه ساتل هغو د ثابته کړه چې دوی ډیر ښه کار کولی شي. په دې کې موقع ډیر زیات ده دلته خلک د پاندیمیک نه پس ډیر تنګ شوي دي کورونو نه ځي سفر کوي او د ډیرو مودو نه دلته که تاسو غربي ودونه سرمایدار ملکونه وګورئ نو بچي چې کله د دوی د تولد ورځې برډې وي یا نور ګریجویشن پارټیانې وي د یو څه نور میله سیل ساتري وي نو هلته دوی ځي په ایر بی ان بي کې بوکینګ کوي نو دا د دې لپاره یو ډیر زیات اپورچونټي ده چې دې موقع نه کار اخیستی دی. نو د دوی عنوان او غږ هم دا ده چې تاسو زړه سره خپل دروازې خلاصې کوئ او تاسو بهترین یې او بهترینو خلکو سره ستاسو ملاقاتونه کیږي او تاسو خپل هم دومره پیسې ګټئ چې بیا نور سفر کولی شئ. ګرانو دوستانو دا ویډیو زما دریم ویډیو د ایر بی ان بي دپاره او تاسو زما چینل مه هېروئ چې سبسکرایب او شیر کړئ دوستانو سره. ګرانو دوستانو ښه ورځ تاسو ته غواړم موفق اوسئ.